د پخواني جمهوري نظام کمنډوي سرتیرو ته په زړه پورې او عجیبه زیری برېټانیا غواړي چې پخواني افغان کمنډو ځواکونه په خپلو لیکو کې ودروي او د دې ترڅنګ یې د زیات شمېر کډوالو افغانانو د قبلولو خبر ورکړی ترڅو هلته برېټانیا کې هوسا او سوکاله ژوند ولري. دا چې برېټانیا څه پلان لري او په برېټانیا کې چا او ولې د پخواني پوځ د کمنډوي سرتیرو د جلب جذب غوښتنه کړې او همدارنګه کډوال په کوم اساس قبلوي. ویډیو تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه درنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. برېټانیا د افغان پوځ د پخوانیو کمنډویانو د جذب په لټه کې ده. راپورونه وایي چې برېټانیا د افغان پوځ د هغو کمنډویانو د جذب په لټه کې ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم له هیواده وتلي دي. بزنس انسایډر ویلي چې برېټانیا غواړي له یادو پوځیانو څخه په خپل پوځ کې د ځانګړو عملیاتو یو واحد تشکیل کړي. راپورونه کاږي چې امریکا ډیری هغه کمنډویان له ځان سره ایستلي دي چې په وروستیو کې له طالبانو سره سختې جګړې کړي دي. راپور کې دغه راز راغلی دی. بلخوا برېټانیا چې د سلګونو افغانانو کوربه دی پلان لري چې د افغان کمنډویانو څخه د خپل پوځ په لیکو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره یوه ځانګړې ډله جوړه کړي. د یادونې وړ ده چې اوس هم د برېټانیا په پوځ کې د بهرنیو وګړو یوه ځانګړې ډله شته چې د ګورخا په نامه یادیږي او شمېر یې شاوخوا 3500 تنه ته رسیږي. او همدارنګه برېټانیا اعلان کړی چې په زیات شمېر افغانان له هیواده څخه د برېټانیا په لور بیایي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل در سره سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.